جسم موقعیت د جسم موقعیت بل د تصویر موقعیت او بل څه مسله د تصویر نوعیت د تصویر نوعیت بیا په نوعیت کې کم کم مسائل په نظر کې نیسو سایز یا اندازه آفرین سرچپه دی که راسته دی او حقیقي دی که کوچنی دی حقیقي دی که مجازي دی دلته به لوری زه ورته ولیکم او بل حقیقي و مجازي حقیقي که مجازي ښه په هنداره کې موږ تاسې حقیقي تصویر کم یې ورته ویل د منعکسه له تقاطع څه جوړ سي دلته د منکسره له تقاطع څه جوړ سي او د منعکسه د غځونې له تقاطع څخه دې ته مو څه ویل مجازي په دې کې بیا څه وایي د منکسره د غځونې له تقاطع څخه جوړ سي هغه ته وایو مجازي چې حقیقي پر پرده اخیستل کېږي پر یو سکرین راځي دا تصویر او مجازي پر سکرین نه راځي پر پرده نه اخیستل کېږي ځکه هلته خو واقعي وړانګې نه وي هلته نور موجود نه وي ښه تاسې ماته دا وایاست کله چې جسم به په بې نهایت کې و تصویر یې چیرې د هندارو د راتویاست وګوري په دې کې مقایسه کوي تصویر په محراق کې راتلی په عدسیو کې په محراق کې راځي اما کم عدسیه یادو متقارب عدسیه محدب عدسیه سایز یې څومره وي صفر کوچنی وي نقطه وي ما اوس سایز څه ولیکئ صفر دا بیخي په الفاظو ولیکم سایز یې صفر لوی وي که کوچنی وي لوری نو نقطه لوری نه لري نقطه کولی سو وایي چې پورته طرف ښکته طرف نو دا خو یوه نقطه وي او حقیقي وي ځکه دا کومو وړانګو تقاطع کړې منکسره وړانګو تقاطع کړې د لایتنۍ مطلب مو په ذهن کې پاته دی موږ وایي جسم کم ځای کې وي لایتنۍ بلل کېږي چې وړانګې ورڅخه موازي رالی بس موږ وایي چې دی څومره لرې سوی په لایتنۍ کې دی اوس ګوري دغه ځای کې دا ځای ډېر زیات مهم دی که جسم د لایتنیو مرکز په منځ کې وي په هندار کې مو ویلی دلته مرکز مسله نه ده 2F دی او 2F په عدسیو کې مرکز نه وي نو زه اوس دلته څه وایم که جسم د لایتنۍ او 2F تر منځ وي 2F کومه فاصلې ته وایو د محراقي دوه چنده د محراقي دوه چنده مرکز دی که نه نه د محراقي دوه چنده په عدسیو کې مرکز نه په هندارو کې وي نو څومره فرق یې وکئ دلته دا د مرکز نوم بیخي اخیستل کېږي نه نور نو ټول هماغه رقم قصه ده که جسم د لایتنۍ او 2F تر منځ وي تصویر یې چیرې راځي آفرین د 2F او F تر منځ په هنداره کې به ویل د مرکز و محراق تر منځ دلته نه د 2F او F تر منځ او اندازه به یې څه وي کوچنی لوری به چپه او تصویر هم څه دی حقیقي ګوري زه دا جدول د هندارو د معلوماتو په اساس تکمیلوم چې دا ورته والی لري وروسته بیا د حالتونو ته موږ تاسې د وړانګې ډیاګرام رسموو تاسې بیا ووینئ ښه کله چې جسم په 2F کې وي تصویر یې چیرې راځي 2F کې او دا تصویر مساوي وي او دا هم چپه او حقیقي تصویر دا حقیقي څه مطلب څه راغی یعنی خود منکسره وړانګې تقاطع کوي که جسم د 2F او F تر منځ وي بیا جسم چیرې راځي د لایتنۍ او 2F تر منځ تصویر راځي او دا تصویر به لوی وي بیا به هم چپه وي او دا تصویر هم حقیقي دی بل کم ځای پاته سو د F او نوري مرکز تر منځ نوري مرکز موږ تاسو په اوښ کاره کوو د F خود F به موږ ګورو په محراق کې کوي تصویر چیرې راځي په لایتنۍ کې موږ تاسو ویل تصویر په لایتنۍ کې راځي د دې د مشخصات په هکله څه معلومات نه لرو
اما دا کولی سو په نوري وسایلو باندې دا تصویر ترلاسه کړو، یعنې په سترګو نه ښکاري، په نوري وسایلو باندې پیدا کړو، نو دا به حقیقي او لوی وي. مګر موږ تاسې په کوم اساس وایو چې په دې هکله باندې هېڅ معلومات زموږ سره شته نه. اما که وغواړئ چې د دې په هکله معلومات پیدا کړئ نو دا به تاسې یو چپه و لوی او حقیقي تصویر ترلاسه کوي. خو دا لویوالی داسې لږ لویوالی نه وي، بې نهایته لویوالی مسله وي. زموږ تاسې مسله دا ده، جسم په محراق کې وي، تصویر یې چیرې راځي؟ په لای تنۍ کې. جسم د محراق او نوري مرکز ترمنځ وي، او نوري مرکز، تصویر یې چیرې راځي؟ دلته په دې صورت کې. په هندارې کې مو څه ویلي وه؟ د هندارې شاته، وړانګې د هندارې شاته ځي؟ نه. نو هلته چې تصویر رالی هغه مجازي و. اوس دا راته وایاست دې حالت کې به تصویر چیرې وي؟ د عدسې مخ ته. وړانګې د عدسې مخ ته راځي؟ وړانګې خو تر عدسې تېرېږي، هغه طرف ته روانې. نو لکه څنګه چې هلته د هندارې شاته مجازي راتی، په دې کې بیا د عدسې مخې ته مجازي راځي. او وړانګې چې په عدسې ولګېږي مخې ته یې نه پاتېږي، هغه وړانګې خو تر عدسې وځي. نو مخې ته چې تصویرونه راله دا به ټول څه ډول تصویرونه وي؟ مجازي. نو زه لیکم د عدسې مخې ته. په عدسې کې څنګه ښکاري کم طرف یې مخ دی کم طرف یې شا ده؟ په هندارې کې خو ځلېدونکی طرف یې مخ سو او هغه په فلز رنګ سوی طرف یې شا سو. بلکل ډېر بلد یاست ورسره. وړانګې په اساس ښکاري چې په کوم وجه باندې نور وارد سو دا د عدسې مخ سو، او ته کومې وجې چې راوځي دا د عدسې شا سوه. متوجه سولې؟ نو دا ارتباط د څه سره لري؟ په وارده نور باندې. په دې صورت کې به څه ډول قضیه وي؟ په دې صورت کې به تصویر لوی وي، اما راسته به وي، او دا تصویر به وي مجازي. تاسو وګورئ د متقاربې هندارې او د متقاربې عدسې د تصویر مسایل ډېر ورته والی لري. څو توپیرونه تاسو پکښې کې ولیدل؟ موږ یو توپیر دا چې هغه کې تصویرونه ټول په انعکاس جوړېدل، دې کې تصویرونه په انکسار جوړیږي. بله مسله هغه کې چې به موږ تاسو ویل جسم په مرکز کې وي، تصویر یې مرکز کې راتلی. دلته که جسم په مرکز کې وي معلومه نه ده چې تصویر به یې چیرې وي، ځکه مرکز داسې یو مشهور موقعیت نه دی په عدسیو کې. نو دلته موږ تاسو د مرکز پر ځای کم لفظ کارو؟ 2F، یعنې د محراقي دوه چنده چې دا مرکزونه نه بیانوي. او بله مسله څه وه؟ د هندارې شاته تصویرونه مجازي وه، په دې کې به د عدسې مخې ته تصویرونه مجازي وي. اوس دا کم حالتونه چې ما تاسو ته وویل د دغه حالتو دپاره زه د وړانګې ډیاګرام رسموم. وګورو چې کم حالت لازم وي پر هغه به کار وکړو. دا مسله چې ما تاسو ته وویل دا کم حالت کې راغی؟ دا په متقاربې عدسې کې د تصویر ځانګړتیا. په متقاربې عدسې کې د تصویر مشخصات. دا د متقاربې عدسې، د محدبې عدسې مسله. کوم عدسیه چې منځنۍ برخه یې پلنه وي، دا د هغه دپاره مسله راله چې ورته والی یې درلودی مقررې هندارې ته. دا د لومړي حالت د وړانګو ډیاګرام خو به څه ستونزه نه لري. موازي چې رالی چیرې تقاطع کوي؟ په محراق کې. دا خبره خلاصه. راځي دا حالت ته توجه وکړي. اول به یو عدسیه رسم کو. دا یو محدبه عدسیه، دا اصلي محور. دغه کومه نقطه راځي؟ نوري مرکز. دا یې محراق دې طرف ته، دا یې بل محراق. اوس د محراق دوه چنده واټن په نښه کوي. دا محراق دی F، دا محراق دی F. اوس څه شي په نښه کوو؟ 2F. د محراق دوه چنده. دلته هم دا څه رالی؟ 2F. دا نقطه به د دې انحناستي مرکز باندې مطابقت ولري؟ نه، په ډېرو حالاتو کې نه لري. یو حالت که چانسي برابر سو هغه جدا مسله ده، اما اصلا دا لري نه. ښه، دا نوري مرکز سو، محراقونه او 2F موقعیتونه مشخص دي. اوس جسم په کم ځای کې دا حالت کارو؟ جسم د لایتنۍ او 2F ترمنځ دی، یعنی جسم به تاسې دلته په نظر کې ونیسئ. فرض وکړئ جسم دلته دی. چیرې موقعیت لري؟ د لایتنۍ 2F ترمنځ. تصویر یې چیرې تشکیل کیږي؟
وړانګې رسم کوي هغه درو دانو کې چې ما تاسو ته ویلي وو رسم یې کوي یا به دا وړانګه کار کو د دغې نقطې تصویر تشکیلوم موازي د اصلي محور سره وړانګه راغله دې څه ډول انکسار وکئ له محراق څخه تېره سوه یا وړانګه دا بله وړانګه که چیرې پر نوري مرکز ولګېږي پرته له انکسار څخه خپل مسیر ته دوام ورکوي هر ځای چې تقاطع وسوه هماغه نقطه څه ده تصویر دی وګورئ تصویر په کوم ځای کې باید راغلی وی د دوه اف اف ترمنځ د دوه اف اف تر اصل جسم کوچنی دی او چپه دی حقیقي دی حقیقي ولې دی خو د منکسره وړانګو تقاطع کړې ده دلته اوس موږ نور لرو که نه دغه نور چې د دې نقطې څخه راغلی د عدسې څخه راتیر سو دې نقطې کې دا نور موجود دی اوس تاسو داسې تصور وکئ چې ما دا کار د یوې نقطې دپاره اجرا کړی د دا یوې نقطې آیا په همدې شکل د هرې نقطې څخه همداسې وړانګې راځي که نه او د هرې نقطې څخه چې وړانګې راځي دلته د هرې نقطې تصویرونه تشکیل کیږي د هرې نقطې تصویرونه تشکیل سوه دا د هرې نقطې تصویر چې تشکیل کیږي په دوه وړانګو نه تشکیل کیږي دا موږ د اسانۍ دپاره دا کار کړی که نه نو د دې نقطې څخه بې شمېره وړانګې راغلي ټولې نقطې دلته راغلي صحیح ده اوس موږ څه کار وکئ یو پرده مو راواخیستل یا یو سکرین مو راوی دلته مو ورته کښېښودی چې وموکتئ دا نور ټول پر دې سکرین راټول سو او تصویر دلته معلوم سو نو ځکه موږ تاسو دې ته څه وویل حقیقي تصویر دا پر پرده واخیستل سو پر یو سکرین ښکاره سو دا پر سکرین ولې باید ستاسو په نظر ښکاره سي خو دا نور چې راغی دا خو حقیقي نور دی دا نور رالی پر سکرین ولګېدی او اوس هغه نقطې چې دا د هر د جسم تصویرونه دي دا نقطې پر سکرین روښانه سوې د جسم مکمل تصویر پر یو سکرین باندې ښکاري تر اصل جسم کوچنی دی او چپه تصویر دی او پر پرده واخیستل سو نو بنا دا حقیقي دی ښه دا خو د دې حالت د وړانګې ډیاګرام سو اوس راځم 2F حالت تاسو بس پر دې باندې تمرین وکئ په ټولو حالاتو کې کله چې جسم په 2F کې وي تصویر یې چیرې راځي فرض وکړئ دا یو F او دا هم 2F کله چې جسم په 2F کې وي تصویر یې چیرې راځي 2F کې او دا به مساوي وي وړانګو ډیاګرام ته توجه وکړئ یو جسم په نظر کې ونیوئ یوه دا وړانګه موازي د اصلي محور سره له محراق څخه تېره سوه بل پر نوري مرکز چې ولګېږي پرته له انکسار څخه خپل مسیر ته دوام ورکوي دلته یې تقاطع وکړه او دا نقطه څه و 2F جسم په 2F کې تصویر یې چیرې تشکیل سو تصویر یې په 2F کې راغی او دا و دا یو له بل سره مساوي وي موقعیتونه هم د نوري مرکز څخه په عین فاصله وي دا تصویر حقیقي راځي که مجازي دا منکسره وړانګې تقاطع وکړي حقیقي تصویر د منکسره وړانګو غځونه تقاطع وکړي مجازي تصویر نو موږ حقیقي تصویر ته په انعکاس کې یو رقم تعریف وایو په انکسار کې بل ډول په انکسار کې څه وایو د منکسره تقاطع په انعکاس کې د منعکسه تقاطع او د دواړو حالاتو کې د غځونې تقاطع مجازي تصویر دا حالت خو مو هم جوړ کړئ اوس تاسو راته وایاست کله چې جسم د 2F او F ترمنځ وي تصویر یې چیرې راځي د 2F څخه د باندې او د لایې تنې ترمنځ او هغه به څه ډول تصویر وي لوی راسته لوی چپه او حقیقي ګوري د هغه حالت رسم کو دا یو محدبه عدسیه دا اصلي محور یو F 2F جسم دلته واقع دی دا نو تاسو ته معلوم دي دا محراق سو او دا د محراق دوه چنده فاصله سو دا هم محراق دی او دا د محراق دوه چنده فاصله تصویر به چیرې تشکیل کیږي په یاد ولرئ په ټولو عدسیو کې حقیقي تصویرونه کم یې ورته وایو چې عدسیه منځ کې وي جسم یو طرف ته تصویر بل طرف ته هر کله چې تصویر د جسم طرف ته تشکیل سو دغه تصویرونه ټول په عدسیو کې څه دي مجازي متوجه سولئ د جسم طرف ته تصویر د جسم طرف ته
تشکیل شوی تصویر مجازي دی. ګوري د جسم طرف ته تشکیل شوی تصویر، بل عبارت تاسو راته د جسم طرف ته یعنی کم طرف موږ یادو؟ د جسم طرف خو د عدسې مخ وي. نو زه چې وایم د جسم طرف ته تشکیل شوی تصویر یا په بل عبارت کم تصویر یادوم؟ د عدسې مخ ته چې دی، د عدسې مخ او هر طرف ته چې جسم واقع دی همدغه لوری څه رالی؟ د عدسې مخ. په هنداره کې څنګه و؟ تاسې در په یادو کوئ په کم طرف چې جسم و که تصویر هغه ته وایي هغه حقیقي و. دغسې و که نه؟ په مقعر کې تصویرونه حقیقي چیرې تشکیل کېدل؟ د جسم طرف ته. که چیرې هنداره منځ کې راغلی وای جسم یو طرف ته تصویر د هندارې شاته، دا تصویر څه راتلی؟ مجازي. په دې کې دا خبره په دې شکل باندې نه ده. دلیل هم ډېر اسانه دی، خپله تحلیل ور باندې وکړئ. هغه څه و؟ انعکاس. دا خو انکسار دی. په دې کې نور تیریږي، هغه طرف ته یې تشکیل کې حقیقي دی. په هغه کې نور راګرځېدی چې مخ ته یې تشکیل کړی وای حقیقي و. دا بیا موږ تاسې د علامې په ټاکلو کې هم دا لفظ کارو. دا د جسم طرف ته تصویر دی، بس موږ تاسې وایي دا تصویر مجازي دی. یا وایي دا داسې مخې ته دی، بس موږ وایي دا مجازي دی. یعنې کېدای شي د مجازي لفظ موږ ته یو څوک ونه کاروي. موږ د دغه دوو لفظو په اورېدلو سره مجازي تشخیصوو. او که چیرې د عدسې شاته تصویر تشکیل سي، حقیقي تصویر، حقیقي تصویر د عدسې شاته تشکیل کیږي. دا مسله خو په هنداره کې برعکس راله. د هندارې شاته مجازي تصویر و، مګم د عدسې شاته څه ډول تصویر دی؟ حقیقي. موږ لږ فکر ورباندې وکړه، دا بیخي صحیح خبره ده. د هندارې شاته وړانګې نه تلې، نو که تصویر هلته تشکیل سي معنا دا ده چې غځونه یې ده. او وړانګې د عدسې مخې ته نه راځي بیرته، چې په عدسې ولګېدلې چیرې ځي؟ اوړي تیریږي. نو که د عدسې مخې ته تشکیل سو حتما د هغه وړانګو غځونه راغلې ده. دا مسله په دې شکل راله. ښه اوس وایاست تصویر چیرې تشکیل کیږي؟ او به یې ګورو. موازي د اصلي محور سره یوه وړانګه راله. دغه د نازکې عدسې مطلب چې مو جوړ کړئ دغه دومره خیر موږ تاسو ته رسولی. تر منځه پورې هېڅ انکسار مه ورکوئ. بیا یو ځل که نه نو دلته حقیقتا انکسار څنګه راځي؟ پر هره واجه باندې جدا جدا. څه ډول شفاف جسمونه دي د عدسې؟ لږ تر لږه یو طرف یې انحنا ولري، بس دا. اوس نو دا څنګه انکسار کوي وایست؟ له محراق څخه تیریږي. دا یوه منکسره وړانګه. بله منکسره وړانګه څنګه پیدا کم؟ په نوري مرکز چې کومه وړانګه وارده سي هغه پرته له انکساره خپل مسیر ته دوام ورکوي. فرض وکړئ دا محراق و، 2F او تقاطع دلته واقع سوه. دا عبارت د څه شي څخه رالی؟ تصویر. دا تصویر د جسم په پرتله لوی دی، چپه دی، حقیقي دی. دلته که پرده وځړوئ اوس څنګه دی؟ دا تصویر به ښکاري، دا تصویر به ښکاري. او بالکل همدغه حالت دی چې په پروجیکټور کې موږ تاسې تصویر لرو. پروجیکټور څنګه کار کوي؟ تصویر یا سلاید یا متن هر څه چې وي هغه د F و 2F منځ کې راځي په پروجیکټور کې. بیا تصویر یې چیرې را تشکیل کیږي؟ د 2F د باندې لوی سرچپه او پروجیکټور لوی تصویر ورکوي. مګم یو خبره ده، په پروجیکټور کې خو تصویر چپه نه وي، اخو راسته وي. نو بیا موږ څه کار کوو؟ پروجیکټور چپه بندوو هلته چې تصویر یې څنګه راسي؟ راسته. یعنې تاسو داسې فکر وکړئ چې دغه سیسټم داسې یعنې سرچپه کوي. دا جسم دې خواته داسې سرچپه راسي او دا تصویر دې خواته دلته راسته تشکیل سي. د فزیک د لحاظه موږ هغه ته راسته نه وایو ځکه د جسم خلاف راغلی دی. نو دا پروجیکټور چې بند سوی دلته دا راسته نه دی بند سوی، دا چپه بند دی. هغه کسان چې دلته ناست دي هغه یې ویني. تاسې دا نوم وګورئ، چپه لیکل سوی که راسته؟ نه ویني؟ چپه لیکل سوی نه؟ دا پروجیکټور اصلي فرض وکړئ دا په دې شکل. دا اوس پروجیکټور دا رقم زړیږي، داسې بند دی چې دا را خلاص کړئ دغه یې چپه خوا ده، دا چې داسې کې راسته کېږي.
نو موږ داسې ولې بند کړی دی چې تصویر یې دلته څه راسي راسته او دا حالت ستاسو په یاد وي دا ډېر یو مهم حالت دی دا په ډېرو ځایو کې په کار راځي په مایکروسکوپ په نوري وسایلو کې څه وخت عدسیې لوی حقیقي تصویر ورکوي په یاد ولرئ د 2f ترمنځ که جسم راسي دا مسله اتمی په ذهن کې وساتئ زه دغه حالت یو ځل بیا درته کاروم دې ته توجه وکړئ دا عدسیه سوه او دا هم f دا هم 2f او f دا هم یو محراقي فاصله دا 2 چنده توجه ورته وکړئ د وړانګو ډیاګرام به نه رسو موضوع به مشخص کو جسم دلته واقع دی تصویر یې چیرې رالی د 2f د باندې لوی چپه توجه ورته وکړئ اوس زه دا جسم رانږدې کوم موقعیت خو همغه موقعیت دی جسم رانږدې کوم اوس هم جسم چیرې دی د 2f او f ترمنځ تصویر یې اوس هم د 2f د باندې راځي خو کله چې جسم یو اندازه نږدې سو محراق ته تصویر یې یو څه لیرې سو او نور هم لوی سو دا ډیره مهمه مسله ده په یاد ولرئ هر کله چې د f او 2f ترمنځ جسم واقع سي چې څومره اوس نو جسم 2f ته نږدې کوي تصویر یې هغومره لوی راځي نو که هر کله موږ تاسو وغواړو لوی تصویر تشکیل کو اما حقیقي تشکیل کو خو وی لوی تصویر نو جسم د 2f او f ترمنځ وساته خو کم طرف ته ډیر نږدې کا f ته نږدې کا چې f ته ډیر نږدې کی تصویر به دومره لوی راسي او که 2f ته را نږدې کوي تصویر یو څه کوچنی کیږي اما بیا هم د جسم په پرتله لوی وي خو که پر خود 2f واقع سو تصویر یې مساوي کیږي د 2f څخه مو جسم راکښته کوي رامخته کیږي تصویر یې لویږي بیا موږ تاسو په نوري وسایلو کې هر کله چې ضرورت ولرو د یو جسم لوی حقیقي تصویر تشکیل کو دا جمله په یاد ولرئ د لوی حقیقي تصویر د تشکیلولو دپاره جسم باید محراق ته نږدې کیښودل سي دا جمله درته لیکم دا مو ډېره یو مهمه مسله را پیدا کړه په نوري وسایلو کې په یاد ولرو هر کله چې وغواړو د جسم څخه لوی حقیقي تصویر تشکیل کړو نو جسم محراق ته نږدې واقع کوو آیا دا په هر عدسیې کې چې ته دا کار وکړې دا به ممکن سي نه په کمې عدسیې کې چې حقیقي تصویر ورکولی سي دا کار بیا اوس په متباعد عدسیې کې نتیجه بیا نه ورکوي د لوی حقیقي تصویرونو د تشکیلېدلو دپاره څه کوو جسم محراق ته نږدې ایږدو ورې دلته موږ تاسې په یو ځای کې لوی حقیقي لرو ټول جدول چک کوي لوی حقیقي پسې ګرځو کوچنی حقیقي مساوي حقیقي لوی حقیقي پیدا سو لوی حقیقي یوازنی حالت چې لوی حقیقي تصویر راځي هغه جسم باید چیرې وي د 2f او f ترمنځ اوس نو په 2f او f کې چې هر څومره f ته نږدې کوې جسم نورم لویږي او تصویر یې حقیقي خو وي دا مسله راله ښه او بل که جسم په محراق کې وي تصویر یې چیرې دی په لایتنې کې دا به منکسره وړانګې څه وضعیت کې وي ستاسې په نظر د انکسار نه وروسته چې دا وړانګې اوس ګوري دا د انکسار نه وروسته دا وړانګې څنګه سوې دلته یې تقاطع وکړه نو په دې حالت کې به د انکسار نه وروسته څنګه وي بالکل وړانګې بل په خپلو کې موازي سي چې موازي رالې دا وړانګې یو بل نه قطع کوي نو موږ وایي تصویر یې چیرې تشکیل کیږي په بې نهایت کې اوس نو توجه کوي آخري حالت یې درته ووایم که چیرې جسم د نوري مرکز او محراق ترمنځ وي تصویر یې چیرې تشکیل کیږي تصویر د عدسیې مخ ته تشکیل کیږي لوی راسته مجازي دا حالت عینا لکه تاسو په یو ضربین یو جسم ته ګوري کوم وخت مو امتحان کړی وي د یو کتاب متن مو ضربین چې ورنږدې کړی وي دا متن لوی ښکاري او په کم طرف باندې ښکاري دې طرف ته یا کم طرف ته چې جسم دی مثال فرض وکړئ متن وي پر تختې متن لیکل سوی موږ ضربین ورته ونیوئ
اوس دا متن څنګه ښکاري؟ لوی. او کم طرف ته ښکاري؟ متن په کم طرف ته دا لوی متن هم په همغه طرف ښکاري، د جسم طرف ته. دا کم طرف د عدسیې مخ وي چې تاسو ضریبین یو جسم ته ونیسئ. دا زموږ خواته چې دی دا د عدسیې مخ نه دی، هغه بل طرف یې مخ دی، ځکه جسم خواته ورته پروت دی. نو تصویر هم په همغه طرف باندې تشکیل سوی وي او دا تصویر څه ډول وي؟ لوی وي او راسته وي، متن خو چپه نه ښکاري. توجه وکړئ، زه دې د وړانګو ډیاګرام درته رسم کړم. فرض وکړئ دا یو محدبه عدسیه، اصلي محور، دا نوري مرکز، جسم دلته واقع سو، جسم دلته واقع دی. د وړانګو ډیاګرام رسمو چې تصویر یې چیرې راځي. موازي د اصلي محور سره یوه وړانګه موازي د اصلي محور سره راله، څنګه انکسار وکئ؟ له محراق څخه تېره سوه. بله وړانګه وګورئ، له نوري مرکز څخه راتېره سوه. دا دواړې وړانګې یو له بل سره څنګه راغلي دي؟ موازي. زه به دا نوري مرکز دا محراق دلته درته جوړ کړم چې ډېر واضح ښکاره سي. دا دواړې وړانګې متباعدې دي، لیرې سوې. دا نور یو بل نه قطع کوي. اوس موږ څه کار کوو؟ د دې غځونه ګورو، د دې وړانګې امتداد هم ګورو او د دې وړانګې امتداد هم ګورو. هر ځای چې تقاطع وکړه موږ څه وایي؟ تصویر دلته تشکیل سو. مګم دا اوس دا نقطه د دې نقطې تصویر دی، نو دا څه ډول تصویر رالی؟ راسته. او دا تصویر څه دی؟ اوس نو باید د دواړو لحاظه تاسو تحلیل کړلی شئ. فزیک دې ته مجازي وایي ځکه منکسره تقاطع ونه کړه، غځونې یې تقاطع وکړه. موږ تاسو ویلو مجازي دې ته وایي چې پر پرده نه اخیستل کیږي. اوس تاسو راته وایاست که زه پرده دلته وځړوم دلته به تاسو ته کوم تصویر ښکاره سي؟ ولې؟ دا وګورئ، دا خو واقعي وړانګې نه دي، دا وړانګې خو چې په دې ولګېدلې هغه خو دې خواته ولاړې. دلته چې ته پرده وځړې هېڅ شی هم نشته، نور خو دلته بیخي راغلی نه دی. اوس متوجه سولې چې موږ تاسو ویلي وو مجازي پر پرده نه اخیستل کیږي. دلیل یې څه دی مجازي تصویر پر پرده نه اخیستل کیږي؟ دلیل یې دا دی چې هلته نور شته نه، هلته واقعي نور موجود نه وي. که خبره د انعکاس وي که خبره د انکسار وي، پر پرده باندې مجازي تصویر ولې نه اخیستل کیږي؟ اوس مې اصلي مطلب را پیدا کوي. هلته نور موجود نه دی بیخي، هلته نور اصلا وجود نه لري. چې پرده وځړی هېڅ شی بیا پر مخ ښکاره نه سي. مګم دا نور حالتو کې تاسو متوجه وئ چې خود واقعي نور به رالی قطع سو، چې پرده مې ځړولی وی هغه قطع به پر پردې باندې راغلی وای. موږ به هلته تصویرونه لیدلی.